سلامونه مرګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن در باندې زمونږ یو ملګری دی، د دلته خپل فارم دی، دغه پسونه او دا مالونه دا هم پکې خرڅوي. په ضمن کې د واده دا مراسم چې حالونه هغه هم کار یې روان کړی دی او د کیمپینګ ځایونه هم پکې لګی دی، دی جوړوي. نو زه خپله او دا د انعام الله قاضي خیل سلامونه ورسیږي ستا یارانو ته ټولو ته. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. نو موږ دواړه روان یو، زه لږ ساده سټایل کې روان یم او دی لږ داسې دبنګ سټایل کې راسره روان دی. نو دا د ملګرو ډېر داسې ارام او پرسکونه ځای دی. خوا او شا ورسره ټول دغه د فارمونه دي، دغه خلک چې دي د یاسونه هم ساتي. او بس زموږ استاد دا ملګری چې دی افغان اسماعیل خان نومیږي، زما به بیخي نږدې ملګری دی. که ملګري چې ما فالو کوي هغې ګوري، حتما به موږ په شریکه سره ګوري. نو دا دی اوس ورته ویږو، دغه فارم دی تقریبا 90-95 جریبه ځای دی. نو دا اوس دننه ور روان یو، خپله دا لاره هم ډېره اوږده لاره ده. زه به دا ګاډی دلته ودرومه او بیا به ورشو انشاءالله. دا ځای به در باندې غونډ وګورم. دغه دی خپل اسماعیل. نو الحمدلله ملګرو دلته یو کاروبار جوړ کړی دی چې د ده خو پکې طبعا فایده ده د نور افغانانو دپاره پکې هم فایده ده، په دې چې افغانان راځي په خپله طبع باندې مال خوښوي او 100% پوهېږي چې یو مسلمان دا مال حلالي او ښه ورته ښایسته وړي او په کاټن کې ورته اچي او کور ته ورته اکثر ورته وړي. بعضې خپله راځي شوقي ځان سره وړي. نو دوه طرفه فایده ده. نو زه اسماعیل خان سره خبر یم کومه او به دغه ځای به هم رامانې وګوري، کوم پلانونه چې ورته لري هغه به هم رامانې انشاءالله وګوري. ښه اسماعیل خانه، اول ته ماته دا ووایه چې ولې فارم مثلا ولې بل کوم کار نه، او ولې دا دلته چې کوم پروګرامونه لري دا ولې؟ اول خو ټولو نه مخکې سلامونه تا ته او ستا ټولو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. اول خو د فارم ډېر دلایل، یو خو غټ دلیل دا دی چې زما خپله نیچر خوښېږي، هغه کارونه مې خوښېږي. دغه یو غټ دلیل یې دا. دویم دلته مونږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو. مثال تازه غوښه به ډېر مشکل افغانانو ته پیدا کېدل، دغه هم حلاله دغه یو غټه ستونزه وه چې زه اوس خپل هم هر وخت یې مخامخ کېدل. نو ما غوښتل چې داسې یو کار وکړم چې په هغې کې عموماً کمیونټۍ ته پیدا کړي. د هغې غټ تکلیف دا ده. دویم یوازې په فارم کې د مالونو دغه نه دی، دلته مونږ ډېر پلانونه نور د روسي صابون پلان شروع کړی دی، د واده صابون چې یو امیر یې دغه دی ریلیویشن دا تالاب چې جوړ دی کړی دی. یو به د زنانه وي، یو به د نارینه وي. دا دویم ادم کې دلته کیمپ ګراونډونه هم څنګه جوړ کړي دي. نورو کې هم لږ یو کیمپ ګراونډونه هم جوړو چې کیمپینګ ته خلک راځي. د هغو ته هم د باغ اراده هم کړې ده. دا اوس هم لږ یو باغ دپاره مې ځای برابروو چې د میوو بوټي پکې نال کړو. تقریبا ما خو اراده کړې وه چې 250 بوټي به سږ کال نالو. ما خو به راته لږه سخت شي، نو کېدی شي 250-300 پورې بوټي سږ کال نال کړو، نور به اوسې بل کال ته به یې او دا ځای خو ټول 90 جریبه دی تقریبا. 90 جریبه ځای دی ماشاءالله. دا د ملګرو دې ځای کې چې دی خپله دا مال دی. مالونه نور د ورځې وځي ګرځي، بیا د شپې راځي. شپې دې ځای ته راځي که نه؟ ډېر ښایسته پسونه دي ماشاءالله. سیرلي هم پکې شته دی. دغه ځای هم د باغ دپاره دی. دغه ونې چې پکې کمې دي هغه ونې به ټولې چپه کوو. د میوې بوټي پکې راغلی. دا ځای لږ لوړ و جوړ دی، لږ به دا واروم. زیات خو هم نشته دی، کار یې ډېر زیات دی، خو لږ یې انشاءالله. دا چې دی دا ټیکټر خو دی لکه چې نوی اخیستی، زه خو چې مخکې راغلی یم نه وم. دا خو مخکې کوم حساب کتاب لري، شاته هم لري، لکه چې څوک کار کوي. ټریکټر کې خو ډېر دغه ټریکټر خو د زمیندارۍ دپاره بهترین شی دی. اوس خو مې ورته یوه لګولې ده، دې ته بیکوم لګېږي، د ولخو ماشین، ډریل، ډېر زیات شیان دې ته لګېږي.
زه به ور وخېږم وروخېږه ته ته ګرمي او یخني دواړه زیاتې نو باندې کېبل مې اخیستی ایر کنډیشن او هغه پکې دواړه او دا ټول نښه ده د ګردون نه هم بچي د باران انعام الله جان ته څه احساس لري وروره چې دیجې ته چې ته راشې دغه فارم ته کوم احساس درکوي دا فارم تا ته مننه وروره کور ودان فارم واقعا چې یو خو د اسماعیل ځای دی زه پکې احساس د خپل ځای کوم او بل د هر چا دپاره چې دلته څوک راشي چې احساس د وطن کوي که نه یو حجرې کوي البته د اسماعیل د خدمات داسې دي نه یوازې د فارم شکل یې ورکړی بلکې بېرته ملګرو ته داسې ولاړې لکه د یو دغه په صفت باندې کلک ملګري په او هر چا ته یو رقم ګوري چې په حساب د هغې هغه خدمت کوي ښه بل اسماعیل دغه ځای چې دی دا خو ماشاءالله ډېر کافي غټ ځای دی دیز دپاره څه پلان لري اوس خو فی الحال پکې د ولیبال یو څو میدانونه جوړوم د سره چې د ولیبال لوبې پکې کوم په آینده کې انشاءالله دلته هم باغ جوړوم دا ځای هم د باغ دی خو اوس ټریکټر مې همدې ته راوستی دی چې د ولیبال میدان لپاره پکې ځای او ماشاءالله ډېر غټ ځای دی که نه دا خو کافي غټ ځای دی ولا ډېر کار هم دی پکې کړی دا خو مخکې داسې نه و هوار شوی دی ښه که نه دا هم د کیمپ سایټ د کیمپ دپاره یو سایټ جوړ کړی دی کیمپ سایټونه تقریبا 15 شپږ خیمې دیزې کې لګېږي هغه شانتې یو څو ځایان نور هم پلان کې لرو دا نو بیا خپله ډېر ښایسته نیچرل شیډډ ځای دی صرف لږ هواري او د هغه غواړي ټریکټر ته منتظر و ټریکټر راغی هغه هواري به مو لور دلته خو تا یو وخت کې ما ته ویلي وو چې هغه ټري هاوس ورته وایي ټری هاوس یعنې هغه د ونې کور که نه بره ونه کې او دې ځای کې خپله ډېر ښایسته جوړېږي خو هغې باندې وخت او مصرف پرې راځي زه پرایورټي کې نه دی خو انشاءالله پلان ورته شته دی آینده کې به ملګرو نو دا د فارم ولیدو فارم خو ډېر غټ دی ټول خو نه لیدلی کېږي خو خاص ځایونه مو لیده دلته چې ملګري اوسېږي په سیاټل واشنګټن ساحه کې راشئ دا فارم وګورئ نه یوازې دا چې مالوه والی هغه خو بېله مسله ده یوه مزه ده پکې یو خوند دی پکې داسې وطني ماحول دی پکې او نور ملګري چې په نورو سټیټونو کې دلته په امریکا کې اوسېږي هغې هم کولی شي چې راشي موږ یې په خدمت کې یو چکر ته دې راشي دا ځای دې وګوري دا د ټولو افغانانو د ټولو پښتنو په خدمت کې دی نو خوښ اوسئ ملګرو